د نسوارو د اختر په موقع باندې هغوی ته د کرسمس مبارکي ورکول څنګه دي؟ د نسوارو دغه عقیده ده چې العیاذ بالله کله الله رب العالمین د بیبي مریم سره ملاو شلو په 15 دسمبر باندې الله رب العالمین بیا بیبي مریم ته بچي ورکړلو چې دا العیاذ بالله ډیره خرابه عقیده ده، ځکه الله رب العالمین قرآن کریم کې موږ ته فرمایي لم یلد ولم یولد. الله رب العالمین هغه ذات دی چې نه اولاد شته او نه الله رب العالمین د چا نه پیدا دی، یعنی الله رب العالمین نه پلار ته محتاج دی او نه بچی ته محتاج دی، بلکې الله رب العالمین د عیسی علیه السلام په باره کې فرمایي سورة ال عمران کې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، یقینا مثال د عیسی علیه السلام د الله په نزد باندې په شان د آدم علیه السلام دی چې الله رب العالمین د خاورې نه پیدا کو ثم قال له كن فيكون، بیا هغه ته ویل شه نو هغه وجود کې رالو موجود شلو. څنګه چې الله رب العالمین په کلمه د کن سره آدم علیه السلام پیدا کړلو، همدغه شانتي الله رب العالمین بغیر د پلار نه په کلمه د کن سره عیسی علیه السلام هم پیدا کړی دی. یعنی کمنګ په دغه موقع باندې نسوارو لا د هغوی د اختر مبارکي ورکو، زمنګ به هم د هغوی سره دغه عقیده برابر شي چې العیاذ بالله عیسی علیه السلام د الله بچی دی، چې دا ډیره ناروا او پلیته عقیده ده، بلکې زمنګ الله رب العالمین د اولاد نه پاک دی. هغه ملګری دی خصوصا په دې کې ځان وساتي چې هغه په اروپایي ټولنه کې یعنی یورپي ممالک کې اوسیږي، نسوارو ته د اختر مبارکي ورکول نه ډډه وکړي.